سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د 2023 کال اسیا جام فاینل لوبه کې سریلانکا او هندوستان لوبډلې سره مخ شولې چې د سریلانکا لوبډلې د لوبې ټاس وګټي. لومړی د توپوهنې پریکړه وکړله. د سریلانکا لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله. هېڅ لوبغاړی ونه توانېده چې د سریلانکا لوبډلې د په فاینل لوبه کې ډېرې منډې جوړې کړي. ټوله لوبډله په 50 منډو باندې وسوځېدله. د هندوستان لوبډلې بیا په فاینل لوبه کې ډېر خوندور په زړه پورې جادوګر بالینګ ترسره کوي. د سریلانکا لوبډله یې دې ته پرې نه ښودله چې د هندوستان پر وړاندې په فاینل لوبه کې یو ستر هدف کښېږدي. ټوله لوبډله په 50 منډو باندې وسوځېدله چې هندوستان دپاره یو ښه خبر دی. د هندوستان لوبډلې لپاره بیا محمد سراج ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په 20 اورونو کې 21 منډې ورکړله، 6 لوبغاړي وسوځوله او دا رقم هاردیک پانډیا بیا 3 لوبغاړي وسوځوله، بومرا بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. د هندوستان لوبډلې ته په 50 اورونو کې 50 منډې پکار دي، یعنې په اور کې 1 منډه ورته پکار د هندوستان لوبډله به دغه هدف په 2 اور کې پوره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.